د لغمان ولي د ملي اردو په لیکو کې په دواړو پښو یو معلول سرتیري سره د هستوګنې یوې فوق‌العاده نمرې او نقدي مرسته ترسره کړه. نن د یکشنبې په ورځ د وري په 11 له غرمې وړاندې د ملي اردو د لومړۍ پلې لیوه اړوند یو سرباز چې بلال احمد نومیږي څه موده وړاندې په الیشنګ ولسوالۍ کې د سړک غاړې یو ماین په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ټانک سره ولیدل. په دې لیدنه کې د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد حسن شهید زوی هم حاضر و. د یاد سرتیري سره د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ له لوري د هستوګنې لپاره د یوې فوق‌العاده نمرې او نقدي مرسته ترسره شوه. نوموړي د سرتیري بلال احمد هڅې او قربانۍ وستایلې او هغه د دې خاورې رښتینی بچی او اتل یاد کړ. ښاغلي ننګ له لوري یو شمېر ادارو ته سپارښتنه وشوه چې له دغه سرتیري سره په نورو بېلابېلو برخو کې هم مرستې او لاسنیوی وشي. په ورته مهال افغان معلول سرتیري د لغمان ولي څخه مننه وکړه چې تل یې خپل اسلامي او ملي مسؤلیت د ټولو وګړو پر وړاندې ترسره کړی او نن یې د لاسنیوی هم وکړ. د لیوه اول دولت عطیر سرباز یم په الیشنګ په سیمه کې جبین په ساحه کې او ونیم بجې چې مې نو والا مساغې نه به خپل ورته ته لاړم ته وادایي مې ټیټه وشوه هغې نه بیرته خپل لیوه ته رالم. لیوه بیا والي سره لاړم والي سره مې دغه کوم مشکل د کور په باره کې و هغې راته حل کوم مننه دې کوم او کوم نمره و هغې هم راته حل کړه او نور څه هغه نه غواړم او خیر اوسې کور دې اباد ژوندی اوسې تل دې ژوندی دی افغانستان. د یادونې وړ ده چې ولایتي ادارې رهبري تل د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته یادونه کوي چې باید په دې ولایت کې د ټولو شهید شوو سرتیرو د کورنیو او ټپیانو ته په وخت هر اړخیزه رسیدګي وشي.